سلامونه هایلایټ خبرونو ته ښه راغلی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصیږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې له خپل لوري له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي. ملا عبدالغني برادر په کابل کې نن له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال تاجرانو ته خبرداری ورکړه او ویې ویل که تر دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. ښاغلي برادر هغو سوداګرو ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړي دي 3 میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. د ملګرو ملتو 2 ادارو خبرداری ورکړ چې د غزې او سودان په ګډون د نړۍ په لسګونو ځایونو کې خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغو ادارو نن له نړیوالو څخه د بېوزلو د لاسنیوي غوښتنه وکړه. دا هیله په داسې حال کې شوې چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د کرهڼې ادارو په ګډ راپور کې هایتي، مالي، جنوبي سودان او یمن د لوږې له جدي خطر سره د مخامخ هیوادونو په ډله کې راوستي دي. په دې راپور کې همدا راز راغلي دي چې افغانستان، کانګو، میانمار، نایجیریا، سومالیا او سوریه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې هغوی ته اندېښنې زیاتې دي. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترانګې ته یې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د بشري مرستو لپاره د شمال له لوري لار پرانسته. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څانګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د زیکیم لاره د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د لاریو د داخلېدو لپاره خلاصه شوه. فرانس پریس اژانس لیکي چې د اسرائیل د دفاع وزارت د همدې څانګې ویاند ورته ویلي دي چې دا لاره به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخې ته غځېدلې ده د تل لپاره پرانیستې وي. ترکي چارواکو نن وویل چې په ګرجستان کې د لوېدلې پوځي بار وړونکې الوتکې ټول 20 سره سپرلیو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ترکیې دفاع وزیر یاشار ګولر په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې د دوی زړور همکاران هغه وخت مړه شول چې الوتکه C-130 نسکوره شوه. د الوتکه د ګرجستان او آذربایجان ترمنځ پولې ته نږدې غورځېدلې ده. د الوتکه د 3 شنبې په ماښام له آذربایجان څخه ترکیې ته روانه وه. د پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی.